ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ولسمشر محمد اشرف غني کوو. ولسمشر غني په خوست کې یوې غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې ویلي دا چې د سولې خبرو ته سبا کینو ولې نن نه کینو. د خدای تعالی امر دی چې اول سوله وغواړئ او هغه چا چې ونه منله د هغه په وړاندې ودرېږئ. کابل حکومت په کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم نصب کړ. د راکېټونو او میزایلو د دفع لپاره په نړۍ کې د تجربې پر بنسټ ګټور ثابت شوی سیستم دی. دادن لونګ د 203 تندر په لوړ قومندان جنرال دادن لونګ وایي د سقوط شویو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره پلان چمتو شوی. هغه زیاته کړې چې په روانه جګړه کې تر ډېره د ګاونډیو استخباراتو ملاتړ موجود و او دوی د ناسم وضعیت د سمون لپاره لاس په کار شوي دي. عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي یوازینۍ د حل لاره سوله ده، خو سولې ته ژمنتیا په دې معنا نه ده چې موږ د طالبانو د بریدونو پر وړاندې غلي پاتې شو. هغه زیاته کړه طالبان باید پوه شي چې د زور له لارې نشي بریالي کېدلی. محمد خان اچکزی د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د افغانستان په سیاسي نظام کې دې ګډ شي او انتخاباتو کې دې ګډون وکړي. ترکیه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې انکاره او واشنګټن له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د ټینګولو د څرنګوالي په اړه موافقې ته رسېدلي. برېښنا شرکت د افغانستان برېښنا شرکت وایي د وارداتي برېښنا یوه ستنه نن سهار د پروان ولایت په جنګل باغ کې د ماین په وسیله الوزول شوې او ویجاړه شوې ده. او وروستی خبر دا دی چې د پښتو ژبې نوموتی لیکوال او ناول لیکونکی نصیر احمد احمدي د کورونا ناروغۍ له امله ومړ. نصیر احمد احمدي د پښتو معاصرو داستاني ادبیاتو مخکښ لیکوال او په پښتو کیسه لیکنه کې د ځانګړي سبک څښتن و. هغه په پښتو ژبه ګڼ شمېر ناولونه ولیکل. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ستاسو شپږ راځم په لویه بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.